ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو یو څو ډیزاین به وکړو شو البته اول به مو یو ډیزاین د ډاکومنت د یو سرټیفیکیټ به ډیزاین کو صحیح ده لومړی بازو ګورماره به شمه دغه یو سرټیفیکیټ به ډیزاین کو څنګه مو خبره دا سرټیفیکیټ دا یو سرټیفیکیټ دی دا دوی څنګه جوړ کړی دی داسې به ډیزاین به دی واخلو سمره ډیر اسانه سره دا جوړ شوی دی شو نو چې موږ ډیزاینینګ کوو په څه شي کې کوو ورډ کې کوو کنه زبر تراشه ما وین ورډ به دی جنر اوپن کما شو یو څو پری ریکویزټس یا پری کوم تاسو بیفور چې مثلا چې کله ډیزاینینګ کوي کنه مخکې باید تاسو شی په نظر کې ونیسئ شو زبر تراشه ما نور به دی جنر بیا اوپن کوم ګورې دلته به راشو بلینک ډاکومنټ ګورې تاسو چې کله یو ډیزاین جوړوئ که نه د ډیزاین جوړولو نه مخکې باید تاسو یو ځل چېرته راشئ یو ځل دلته راشئ لی آوټ ته او په لی آوټ کې راشئ اورینټیشن ته او اورینټیشن چې شی واخلئ لینډسکیپ واخلئ چې واخلئ لینډسکیپ ګوره دا ورکه داسې پرتار سره راوصله که چې دلته وي پورټریټ معنا داسې ولاړه نو دلته به تاسو واخلئ لینډسکیپ به واخلئ او دلته د سیز کې به چې واخلئ A4 بس زموږ کار وشو سیده که چېرته دغه دوه کارونه تاسو ونه کړئ یا سیز مودر نه ایر شو معنا دا تاسو ډیزاینینګ به کړی وي نو چې پرنټر ته ورکړئ هغه به لږ ځای پکې راوستوي لږ به پکې پرېښی وي صحیح ده نو دا موږ سره چې دی دلته تاسو باید مکمل ورته متوجه اوسئ راځو لومړی دا څنګه کوو ډیزاین کوو صحیح ده ډېر په اسانۍ سره ډیزاینېږي لومړی به زه راشم که نه ټول به په شیپونو باندې داسې ابتدایي ډول باندې وکوسئ شو زه به دلته راشم دا یو شیپ ما فور ایگزامپل راواخیسته ډیزاین یې داسې ډرایګ کړم راشه دومره صحیح شو دلته د ټولې ورک دی برابر کا دا شو کنه د دې نه وروسته به شیپ فیل ته راشم ما زه به دا رنګ ورته بدل کړم فیل کې چې کېږي رنګ بدلېږي د دې شیپ موږ راواخیسته که نه د دې شیپ رنګ موږ چېرته بدل کړ په فیل کې مو بدل کړ صحیح شو نو ګوره دا شاته رنګ موږ ورته واخیسته د دې نه وروسته زه راځم دغه کوم پروټ چې دی دغه لاندې دا دی که نه دا زه اخلم نو زه به چېرته راشم د دې ځای نه به راشو یو شیپ ته شیپ به واخلو داسې شیپ مو واخیسته صحیح شو رابطه شو داسې بیګټ کو دا مو واخیسته که نه د دې نه وروسته به راشم د شیپ آوټلاین دې ته به کومه څه ورکوم فور ایگزامپل سپین رنګ ورته ورکوم صحیح شو او دا آوټلاین ته کومه څه رنګ ورکوم آوټلاین ته داسې رنګ ورکوم آوټلاین ته پوهېږې که نه آوټلاین د بهرنۍ برخې ته ویل کېږي صحیح شو قربان پوهېږې که نه د ویټ ورته دومره ورکوم چې هغه دې ځای کې نشته را سره نو زه به ویټ ته راشم او ویټ کې به مور لاینز ته راشم صحیح شو د دې ځای نه به زه خپله ویټ ورته څنګه کوم اضافه کوم زه به راشم ویټ یې کوم ورته دی آوټلاین موږ سره ویټ کمپاینډ راشم ویډ ادارې ښه نو ویډ ورک شو صحیح ده زه به راشم ویډ به ورته لږ پراخه ورکړو سمه ده ډېر ویډ به ورته ورکړو تر څو موږ سره دغه ویډ څنګه کړي ښه په ډېر اندازه واخلي بس هم دومره ګوره دلته هم دومره ویډ دی که نه زه به راشم دا ویډ به دا به څنګه کړو لږ به روټیټ کړو دا صحیح شو دا په داسې ډول باندې څنګه کړو روټیټ کړو زه راځم دا دلته راوړم او دا به څنګه کړو لږ به داسې غټ کړو ورسره صحیح شو راغلم دا مو دلته راوړم زه یې لږ چیک کړم څلور خواو ته یې برابر کړی که نه نو زه به راشم دا به لږ څنګه کړو لږ به یې غټ کړو داسې صحیح شو را به شو دلته داسې صحیح ده او دا به هم څنګه کړو داسې به واخلو او دلته به راشو اوس به دا څنګه کړو داسې روټیټ کړو صحیح ده دا شو که نه راشه دا دلته واخله صحیح شو را به شو لږ یې داسې واخله اوس ته راشم جوړ شو هغه صحیح او د دې نه وروسته زه راځم یو بل شیپ راخلم چې راخلم یو بل شیپ دا شو که نه زه راځم دا داسې را ډرایګ کوم صحیح شو دې ځای پورې مو ډرایګ کړ باید دلته دغه ساحه لږه پاتې شي ښه را به شو دا به دې ځای ته را ډرایګ کوم صحیح شو ډېر اسانه دی ښه را به شو دا به لږ په دې ایرو کیز باندې تاسې نور کنټرولینګ د دې کولی شئ ښه ایرو کیز دا دې خواته یوسه دا دلته راوړه صحیح شو دا داسې لاندې راوړه را سره سمه ده دلته دغه لینونه یې اول برابر کړئ دا شو که نه دلته داسې شو ښه دا به لږ داسې کړو صحیح شو اوس به زه راشم که نه د دې دا فیل به څنګه کړم نو فیل چې شی کړم نو فیل او آوټلاین به کوم یو آوټلاین ورته ورکړم دلته کوم یو آوټلاین ورکړئ داسې آوټلاین ورکړئ که نه نو زه به راشم دلته د آوټلاین ته چې شي دا آوټلاین ته او آوټلاین کوم ورته ورکړم داسې آوټلاین ورته ورکړم او آوټلاین ویډ به لږ څنګه کړو ویډ به یې لږ ورته زیات کړو داسې ویډ راسره واخله نو ګوره هغه ابتدایي برابره شوله د دې نه وروسته ګوره دلته موږ سره دغه لیکنه اخیستې ده زه به راشم ټکس باکس راخلم صحیح شو که لیکنه زه به راشم سیده به ټکس باکس راواخلو چې هغې منځ کې لیکنه موږ وکړو دا به داسې راواخلم صحیح شو ټکس باکس خپله هم یو چیرې موږ سره یو شیپ دی که نه هم شیپ کېدلی شي نو ګوره دا ټکس باکس شو د دې نه وروسته دا ما یو ځان ته یو شیپ زه راخلم ګوره دا مثلا دا ټکس باکس یا شیپ شو به داسې فکر وکړئ چې دا شیپ و راسره د دې نه وروسته زه بل ټکس باکس راخلم دلته دې ځای کې چې لیکم دې ځای کې لیکم چې فور ایگزامپل سرټیفیکیټ چې لیکم سرټیفیکیټ زه لیکم صحیح شو کنټرول اس سره سره کومه ګریټر دین سره دا څنګه کومه داسې را ګریټر دین کنټرول ای سره به دا چېرته راوړو منځ ته که نور هم داسې ګریټر دین کوئ نو ګریټر دین ورته ورکړه به دا به نور هم څنګه شي
داسې به غټ شي صحیح شو راشو داسې مو واخیستل او دلته به شیپ فیل د دې څنګه کو نو فیل او شیپ آوټلاین د ګوره شیپ آوټلاین د دې اوس دا دی که نه دغه نښې دي نو زه غواړم دا هم ختمو شیپ آوټلاین ته راځم چې شي نو آوټلاین بیخي ورته مه ورکوه راشه دا نور هم ګریټر دین کا که چې دلته هم ته راشي په دا فنټ هم ته بدلولی شي کوم ډول فنټ دې واخلي فار ایګزامپل داسې ډول فنټ دې واخلي صحیح شو دا بیا تاسو فنټ خپله جوړولی شئ ښه فنټ خپله نه په دې هغه کې خپله سره شته دی ښه په دې چې شي کې د وینورډ کې خپله وي پکې صحیح شو بلټن فنډز دا مو ویلي دي که نه فنډز تاسو لا نه دي ویلي دوی د ډیزاین نفر ویلي ځین دي ویلي نو دا ګوره سرټیفیکیټ شو و دې ځای نه وروسته زه راځم ما دا سرټیفیکیټ که چېرته لږ شی کوي وړوکی لیکي مشکل نشته دی سمه ده زه به راشم کنټرول ټی سره به لږ سلیکټ کړم د کوشنۍ که دا شو سره که چېرته راشي که نه دا ټکس باکس داسې انتخاب پې راشو که نه شفټ سره دلته ونیسئ لاندې تللی شي صحیح شو دا ټکس باکس دی راسره زه راځم داسې کنټرول سره ښه دا ولیکئ دلته راوړئ بس هغه هلته پاتې شو دلته راشي دې کلیک کړئ ولیکئ او چې of achievement see show ACHIEVEMENT see show that's like an control S zara se kom lagi kuch nahi ka that's rawda pura certificate of achievement wadadi narusta this certificate is proudly presented to razam amda shape de sab badalta razam badalta bia text box rakhlam see show amdare kana razam control sara ni se badalta rawda that's chi she control S zara se kom urtali kam chi this certificate is proudly presented to شا اوس بدل تا کس نو لیکي کنټرول اس سره مې کړی سلیکټ کړ ګورئ دا علامه راښکاري که نه دا به ورته وسي شو دا لیس دین چې ده دلته به راشم دلته به بېرته چې واخلو ادي لیکنه به واخلو څه شي وایي زر یا دلته که چېرته زیات فنټ چې استعمالېږي ټایمز نیو رومان دی چې نه موږ سره ټایمز نیو رومان ورته ورکړئ بس راشئ کنټرول اس سره مې سلیکټ کړی د ګریټر دین دا دی موږ سره که نه دا مو کنټرول اس سره سلیکټ کړ لږ راشه داسې دومره واخلم صحیح شو دومره شو که نه زه به راشم ما دا به دلته چې کنټرول سره لاندې راونیسم ما دلته به ورته چې ووایو کنټرول اس سره پرزنټ ټو فار ایګزامپل څه نوم چې دی عمران صحیح شو عمران تخرج یې چې دی شاهین صحیح شو بشرخور یا بشر دشمن خراب شو دا به د دې ځای نه څنګه کوو داسې به انتخاب کوو زه به راشم د دې ځای نه داسې یو سټایل دلته دې ته بل سټایل هم ورکولی شي چې لا ښه ښکاره شي ښه دلته سټایلونه تاسې استعمالولی شئ صحیح شو ورا به شو دا سټایل به دې هم دې ته هم ورکړو صحیح ده کنټرول اس سره مې سلیکټ کړ زه راغلم دومره هم واخیستل ده صحیح شو راشه دا دې ځای کې ورته واچوم صحیح شو اوس به زه راشم دا کنټرول سره نیسم دلته لیکم چې څه شي دا د څه شي د وجې نه ورته ورکړل شوی ګوره انا نوره لیکنه تاسې خپله کولی شئ سمه ده زه به راشم ورته ولیکم چې equal RAND صحیح شو را به شو دلته ورته وایو چې یو پیراګراف انټر دومره پیراګراف کنټرول A دا راوړه دومره کا صحیح شو او زه به راشم ورته وایم دغه ټایم نیو رومانز دې ته ورکړه چې ټایمز نیو رومان انټر دا راسره څنګه شو داسې ډول باندې راغی و د دې نه وروسته زه غواړم دلته د ډایرکټر هغه امضا پرېږدم نو زه راځم دلته د شیپ که دې ځای نه راخلی صحیح شو دا ټکس باکس لاین دا دی که نه لاین دلته راخلی خو د لاین نه مخکې به موږ داسې وکړو که نه دلته به نوم د هغه ولیکو صحیح شو فار ایګزامپل director صحیح شو director DRTOR دی که نه کنټرول اس سره مې سلیکټ کړ داسې ګریټر دین صحیح شو ګریټر دین او دلته به زه راشم که نه دلته به شیپ فیل څنګه کړم نو فیل او شیپ آوټلاین به څنګه کړم نو آوټلاین دا شو را سره که نه دا ډایرکټر شو راشه دا دې ځای کې نه دلته راځم دا لاین دا دی را سره که نه اوس ګوره لاین تاسې دلته د شیفټ سره ونیسئ چې سره شیفټ سره صحیح شو شیفټ سره یا کنټرول سره ونیسئ به دا سیده سره راغی نو دلته زه راځم دا ډایرکټر دا لږ داسې منځ ته ورته راوله صحیح ده نو وګورئ ګایز څه شی جوړ شو یو سرټیفیکیټ را سره ډیزاین شو دې کې نور تاسو خپله نور جوړوئ نو صحیح ده که چېرته وایي که نه چې دغه دا لاین دې مخکې را سره لاړ شي ګوره دا لاین دی که نه دا شیپ دی موږ سره دا شیپ دی البته دا دې شاته لاړ شي نو ګوره دلته راشه شیپ فارمټ ته او سینډ بیکورډ ګوره د دې لیکنې هغه شیپ شاته لاړه که نه ګوره دلته برینګ فارورډ دې د دې شیپونو پاس دی که وایي شاته یې لاړ شي نو سینډ بیکورډ ګوره چېرته لاړه شاته لاړه صحیح ده و د دې ځای وروسته فار ایګزامپل زه ورته وایم چې راشه دا لږ زه غواړم چې کړم لږ یې کوچنی کړم دلته راشه داسې صحیح شو او دا به هم څنګه کوو دا به هم لږ څنګه کوو دلته لاندې به یې راوړو ښه را به شو د دې ځای ته راته راوړه صحیح شو او دې ځای نه څنګه وکړه دا هم را سره دلته راوړه صحیح ده و دې ځای کې تاسو لوګو اچوئ راشه انزرټ ته شیپ ته راشه زه غواړم شیپ لپاره دا د لوګو لپاره دا شیپ واخلم دا شو را سره راشه داسې شو او زه به راشم د دې ځای نه به چې وکړو شیپ فیل به د دې پکچر واچو په فیل کې به پکچر واچو که نه ورک آف لاین ته به راشم صحیح ده او دلته به راشم ډیسکټاپ ته په ډیسکټاپ کې به راشم فار ایګزامپل دا شو را سره انزرټ یې کړه صحیح شو او دلته آوټلاین د بهرنۍ برخه څنګه کړه نو آوټلاین صحیح شو
نو ګوره دا موږ سره شو یو ډیزاین برابر شو صحیح ده نور دې کې تاسو بیا د نوم هم لیکلی شئ چې بشپړ ایجوکیشن سنټر هغه بیا شیپونو کې ډېرو شیپونو کې نه راځي هغې ته واټر مارک ویل کېږي صحیح شو هغه ځان که چېرته زه راشم کنټرول ان سره زه واخلم که نه دلته راځم انزرټ ته په دې انزرټ کې البته دلته په دې ډیزاین کې دی ښه ډیزاین کې واټر مارک ته راشم په واټر مارک کې دلته راشم کسټم واټر مارک ته راځم کسټم واټر مارک ته صحیح شو دا کسټم واټر مارک د دې ځای نه راځم پکچر واټر مارک سلیکټ پکچر ورک اف لاین صحیح شو دلته راځم دا او دې ځای نه انزرټ صحیح شو او دې ځای نه اوکې نو ګوره دا سره شاته ته په همداسې ډول ښایي که نه نو ګوره هغه داسې و نو دا و زموږ چې شی نننی سرټیفیکیټ ویډیو سمه ده